جنرال دوستم عطا محمد نور او محقق چې د لوی اختر لمونځ وطن کې کاوه چیرته ورسېدل. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د تېرې کوچنۍ اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې ویلي وو چې راتلونکی لوی اختر همدا نن به په هېواد کې دننه لمانځي. نوموړي ادعا کړې وه چې تر ټولو لوی اختر پورې به د طالبانو ټغر ورټول کړي او په وینا یې لمونځ به د سولې او امنیت په فضا کې ترسره کړي. سره له دې چې طالبانو د پخوا خلاف لوی اختر یو ورځ ښیي او همدوی د راتلو او له پاکستان سره یو ځای د لمانځلو لپاره ځنډولې وې. خو عبدالرشید دوستم او د هغه ائتلاف نور غړي لکه محمد محقق او عطا محمد نور چې د ترکیې په انقره کې د دغه تصمیم د اعلان پر مهال ورسره یو ځای ناست وو، لا هم اختر په مسافرۍ کې لمانځي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.